که تاسو د فټ کېدو لپاره د بدن جوړونې او سپورت روزنې سره علاقه لرئ نو بدن ده چې د پوځي فزیکي فټنس برنامې په اړه معلومات ترلاسه کړئ. دا ډول تمرینونه چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ځواکونو لخوا ترسره کیږي دوه مهم فاکتورونه لري، هغه هم د فزیکي فټنس ټیسټ او د تحمل ارزول دي. د امکان تر حده د برداشت او فټنس آزموینې ترسره کول لپاره باید ښه اندام او فټنس ولرئ چې د درلودلو لپاره یې موږ درته لاندې تمرینونه په نظر کې نیولي دي چې دغه تمرینونه د بیگ 5 په نوم یادېږي چې په نړۍ کې د پوځي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. دغه تمرینونه په اونۍ کې 3 ځله تعقیبولای شي، یعنی په اونۍ کې 3 ورځې باید تعقیب کړئ. هر تمرین باید 10 ځله ترسره شي چې د هر 10 ځل یا د هر تمرین د یو سیټ ترمنځ باید د 10 او 10 ثانیو څخه تر 15 دقیقو پورې آرام وخت ولرئ. لومړی سویډني لامبو وهل. دا تمرین ډېرې ګټې لري او تر ټولو نه مهم یې د بدن اصلي ځواک او د پورتنۍ برخې عضلات پیاوړي کول دي. دوهم ډیډلوټ یا د مړ وزن پورته کول یا په بل عبارت مړ لیفت. سپورت له هغو تمرینونو څخه دی چې د وزن په مرسته ترسره کیږي. د بدن جوړونې کې ډیډ لیفت بنسټیز حرکت د بدن نږدې ټولې عضلې کاروي او د بیلابیلو میتودونو پر اساس د بدن مختلفې برخو باندې فشار راوړي. که تاسو غواړئ د نخاع د ښکته برخې عضلاتو او د شا په عضلاتو کار وکړئ، دا حرکت به ستاسو لپاره تر ټولو نه مناسب انتخاب وي. تخته. دا حرکت لکه د سویډني لامبو وهلو په شان دی. د بدن اصلي ځواک ته وده ورکوي، تمرکز زیاتوي. د دې په ترسره کولو کې سره له دې چې عضلات پیاوړي کیږي او د نخاع په ساحه کې توازن هم وده کوي. لومړی د 10 ثانیو لپاره د بدن موقعیت سات او په تدریجي ډول یې له 20 څخه تر 10 پورې لوړ کړئ. ریور سکواټ یو عملي حرکت دی چې په پښو او معدې به خورا لوی تاثیر ولري. اعظمي 2 ثانیې هر کله چې دا حرکت کوئ. سکواټ په اوږد مهال کې دوی غیر معمولی پای راوړي. دا تمرین د وزن په پورته کولو کې یو له اصلي حرکتونو څخه